ټول نه به اول تاسو راشئ دا 3 ډاټ دا به دبوکئ. د دې د دباوېدو نه پس به تاسو لاندې راشئ سیټینګ به کلیک کئ. د سیټینګ پرایوسي نه لاندې چې کوم لیکلي دي سیټینګ نو سیټینګ به دبوکئ. د سیټینګ اوکې کولو نه پس به تاسو لاړ شئ پرسنل انفارمیشن کلیک نه پس به دلته راشئ فون نمبر به تاسو کلیک کئ او دلته به ورکئ خپل فون نمبر چې په هغې تاسو ته یو SMS راشي چې کوم تاسو کوډ ویریفای کوئ. نو ملګرو دا موږ یو عارضي نمبر ورکو دا به اوس موږ ایډ کو. نو ملګرو اوس په دلته کې موږ ته راشي چې تاسو ته یو کوډ په SMS کې راځي. نو ملګرو دا اوس موږ کوډ دلته به لیکو. کوډ دا دی ملګرو موږ ته راغو زموږ کوډ موږ 093304 دا زموږ کوډ شو. موږ کنفرم کو. کنفرم نه پس کلوز بټن موږ ووهله. ملګرو اوس به موږ دوباره واپس بیا دې 3 ډاټ ته راشو او په دې باندې به کلیک کو. لاندې به راشو سیټینګ ته دوباره بیا په سیټینګ باندې کلیک کو او د هغې نه پس به موږ لږ شانتې لاندې راشو. نو دلته کې لیکلي سیکورټي اینډ لاګین په سیکورټي اینډ لاګین باندې موږ کلیک کو. ملګرو لاندې دلته کې زموږ یوز ټو فیکټر اټینشن په دې باندې موږ ملګرو کلیک کو. دا موږ آن کول غواړو. د دې آن کېدو سره چې څوک هم زموږ د فیسبوک پاسورډ چاته معلوم وي نو هغه نشي کولی. ملګرو دا موږ کلیک کو. دلته کې راغو موږ یو آپشن ګیټ سټارټ. د ګیټ سټارټ کلیک کېدو نه پس به بیا تاسو راشئ ملګرو دلته کې ټیکسټ میسج به بیا دوباره تبه وکئ او په دې کې چې تاسو هغه نمبر مخکې چې کوم موږ ورکړو هغې باندې به یو بل ویریفای کوډ راشي. نو دلته کې به ورکئ کنفرم کوډ. د کنفرم کوډ نه پس به موږ ته فینش آپشن راشي. نو ملګرو دا زموږ د فیسبوک چې کوم د هیکر نه د بچ کولو طریقه ډېره اسانه طریقه ده. تاسو یې هم کولی شئ ګینې بیا هم افسوس کوئ. ملګرو که ویډیو خوښه شوې نو مهرباني وکړئ زموږ دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د غنټۍ نشان ووهئ ځکه چې آیندې دپاره زموږ کومه نوي ویډیو راځي په فیسبوک یوټیوب وټساپ ټویټر او د انسټاګرام باره کې نو تاسو ته به په وخت دررسي. ملګرو دا تاسو دا فینش آپشن نه و فینش کړئ. اوس بس تاسو آی ډي ټول عمر له حفاظت کې او